د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو تاسو د بل تازه خبر نه خبروم چې د اسف خان په کور باندې لوی غم راغلی دی. اسف خان چې د پښتو مشهور اداکار دی، تاسو ټول به پیژنئ چې په ډیرو فلمونو کې بدر منیر، نعمت سرحدي، سنتیز کلندر، شاهد خان او نور داسې اداکارانو سره کار کړی دی چې هغه فلمونه نن هم ډیر زیات مشهور دي. خو دغه فلمونه اوس دوی ته هیڅ پیدا نه ورکوي. د دوی په کور باندې یو داسې لوی غم راغلی دی چې ټول په ژړا باندې کېنولي دي. ویل کېږي چې ارباز خان مور یعنی د اسف خان خزه په حق رسیدلې ده، مړه شوې ده او د هغې د جنازې دپاره په نوخار کې تابیانې ویل کېږي، یعنی په نوخار کې د هغې دپاره تیاریانې شروع دي چې نن د شپې 11 بجې د هغې په نوخار کې جنازه ده او دغه جنازه د نوخار په بدرشي کلي کې ادا کېږي. درنو دوستانو، دا واقعه هم همدانن شوې ده. دا خبر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات گردش کوي ځکه چې اسف خان، ارباز خان او د دوی د کورنۍ نور خلک ډیر زیات په تکلیف دي، جاړي چې دومره لوی غم او دومره لوی تکلیف دوی ته پیښ شوی دی. خو مرګ یو حقیقت دی او په دې کې شک نشته چې هر انسان به د مرګ پیاله څکي. نو درنو دوستانو، په ژوندوني باندې الله پاک ته توبه ایستل پکار دي او هر وخت دا دعا کول پکار دي چې الله پاک دې زموږ نه راضي شي، ځکه چې موږ تاسو ډیر زیات کمزور یو. موږ په خپل عمل باندې هیڅ کله هم جنت ته نشو تللی. نو الله پاک نه به داسې سوال کوو چې الله پاک دې په موږ رحم وکړي او د الله پاک د رحم طلبګار یو، ځکه چې د الله تعالی پر رحم سره به موږ بخښل کېږو هم او جنت ته به هم ځو. د پښتو پوسټ چینل د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم.